سلام ګرانو لیدونکو د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. ولسمشر غني په دوبۍ کې له افغانانو سره کتلي. وروستي ولسمشر محمد اشرف غني ابو ظبي کې له میشتو افغانانو سره لیدنه کې ویلي وخت یې راغلی چې د دوحې د شرمناک تړون پلویان په خپل کړي شرم اعتراف وکړي او ملت ته واضح کړي چې جمهوریت یې د څه لپاره قرباني کړ. هغه د نجونو د پوهنتونونو په غبرګون کې هم ویلي چې د اوسنۍ حاکمې ډلې د دغه شان ناوړه پرېکړو او د روان بحران د ژورېدو مسؤلیت یوازې طالبانو ته نه بلکې ټولو هغو افرادو عناصرو او بنسټونو ته ورګرځي چې د دوی د سپینولو لپاره یې په سازماني شکل تبلیغات کول او ادعا یې کوله چې دا خلک بدل شوي او د نویو شرایطو په اړه یې درک زیات شوی دی. اوس یې وخت دی چې طالبان او د دوی مبلغان باید د دوحې تړون هغه پټ ضمایم او الحاقیه برخې ملت سره شریکې کړي. د مقاومت جبهې مشر له خلکو وغوښتل چې د نجونو پر زده کړو د بندیز په غبرګون کې خپل کورونه په ښوونځیو بدل کړي. د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د پنجشنبې په سهار په یوه ټویټ کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده حکم ته له اشارې پرته د نجونو پر تعلیم د بندیز په اړه غبرګون وښود. په دې ټویټ کې مسعود علم له رڼا او جهالت له تیارو سره پرتله کړی. د مقاومت جبهې مشر ویلي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل کیدای شي خو د علم او پوهې دروازه هیڅکله نشي تړل کیدای. هغه له خلکو وغوښتل چې ځنډ مه کوئ، ښوونځي خپلو کورونو ته یوسئ، بل ډول فکر وکړئ او بل ډول مبارزه وکړئ. د مقاومت جبهه لومړی پوځي جبهه ده چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې د دغې ډلې پر ضد وسله مبارزه پیل کړه. طالبانو په کابل کې 15 ښځینه لاریونوالې او 3 خبریالانې نیولې دي. طالبانو په کابل کې 15 ښځینه لاریونوالې او 3 خبریالان نیولي دي. کابل کې سرچینې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیز پر ضد د یو شمېر لاریون کوونکو او خبریالانو د نیولو خبر ورکوي. دغه لاریون کوونکي پنجشنبه د مرغومي پر لومړۍ نیټه سهار شاوخوا 10 بجې د طالبانو له لوري په وحشیانه ډول له وهلو ټکولو وروسته نیول شوي. د سرچینو د معلوماتو له مخې طالبانو 15 ښځینه لاریون کوونکي او 3 خبریالان چې د دغو لاریونونو د پوښښ لپاره تللي وو نیولي دي. سرچینه زیاتوي چې طالبانو نیول شوي کسان د کابل ښار درېیمې امنیتي حوزې ته لیږدولي دي. پرون طالبانو خپلو ټولو ځواکونو ته امر کړی و چې د نجونو پر تعلیم د بندیز د پرېکړې پر ضد لاریونونه دې وځپي. ملګري ملتونه وایي طالبان د ترهګرو ډلو پر ځپلو نه دي توانېدلي. د امنیت شورا غونډې ته پر افغانستان د ملګرو ملتونو د استازولۍ یوناما مشر خپل چمتو کړي رپورټ کې له هغه څه اندېښنه وښوده چې وایي طالبان نه دي بریالي شوي هېواد کې د اسلامي دولت نوم یا داعش او نورې توندلارې ډلې وځپي. میرمن روزا اوتونبایو وویل طالبان پر واګو ولکه لري خو نه دي توانېدلي چې د ترهګرو ډلو خلاف د ډاډ وړ مبارزه وکړي. په وروستیو کې د داعش خراسان څانګه چې له توندلارې اسلامي دولت نومې ډلې سره تړاو لري د روسیې او پاکستان په سفارتونو او پر هغه هوټل بریدونه وکړل چې چینایي وګړي پکې میشت وه. میرمن اوتنبایووا پر ډیورنډ لیکه د افغان او پاکستاني پولساتو ځواکونو ترمنځ د شخړو او نښتو ډېرېدا هم اندېښمنونکې وه. هغې د طالبانو له لوري خلکو ته په ډاګیز ډول د سزا چې د ډسمبر په اومه نیټه د قصاص لومړنۍ پرېکړه په فراه کې پلې شوه وویل د طالبانو مشرانو د ملګرو ملتونو د استازو له لوري په روښانه ټکو ویل شوي چې پر دا بڼو د سزاګانو پلي کول او عام محضر کې اعدامونه د نړیوالو بشري حقونو خلاف کړنه ده. د یوناما مشرې د ښځو د حقونو تر پښو لاندې کېده د افغانستان یوه بله ننګونه یاده کړه او ټینګار یې لاره چې د زده کړو کار او فردي ازادیو په برخه کې باید پر افغان میرمنو د طالبانو له لوري لګول شوي محدودیتونه د منلو وړ نه دي. زلنسکي د امریکا کانګرس ته وایي اوکراین سره ستاسې مرسته خیرات نه ده. اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د امریکا کانګرس ته ویلي د خیرات په توګه له دوی مرسته نه غواړي. هغه ویلي له اوکراین سره کیدونکې مرستې خیرات نه دي بلکې پر نړیوال امنیت او ډیموکراسۍ پانګونه ده چې کیف یې په مسؤلانه توګه پر مخ وړي. د اوکراین ولسمشر چې د واشنګټن پر سفر بوخت دی کانګرس ته تر وینا مخکې له خپل امریکایي سیال جو بایډن سره هم وکتل. هغه وویل چې له روسیې سره به نه جوړجاړي ته غاړه کیږدي او نه به ورته تسلیم شي. د ویل چې اوکراین ته نه یوازې دا چې د سولې حاکمیت ازادۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ساتل مهم دي د روسیې له لوري د ور اوښتې خسارې او زیانونو تاوان هم غواړي. په سپینه ماڼۍ کې د زلنسکي له هرکلي کولو وروسته بایډن ژمنه وکړه چې د پرمختللې پاتریاټ هوایي دفاعي سیستم په ګډون به له اوکراین سره د دفاع پیاوړي کولو په برخه کې مرستې روانې وساتي. سعودي عربستان له طالبانو وغوښتل چې د نجونو د زده کړو په اړه خپله پرېکړه بیرته واخلي. سعودي عربستان د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د نجونو د زده کړو په اړه خپله پرېکړه
بیرته واخلي. د سعودي عربستان رسنیو نن د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت په قول ویلي چې د وزارت د پوهنتون له زده کړو د افغان نجونو د محرومیت په اړه د طالبانو پر پریکړه حیرانتیا او خواشیني ښیي. سعودي عربستان ویلي دا پریکړه په ټولو اسلامي هیوادونو کې د حیرانتیا سبب شوې ده. د نړۍ په هیڅ اسلامي هیواد کې نجونې له زده کړو او ښځې له کاره منع نه دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي له زده کړو څخه د ښځو منع کېدا افغان ښځو ته د قانوني حقونو چې تر ټولو مهم یې د زده کړې حق دی او دا د افغانستان د خلکو لپاره له امنیت، ثبات، پرمختګ او سوکالۍ سره مرسته ده له ورکولو سره په ټکر کې دي. متحده عربي امارات او پاکستان هم د طالبانو پریکړه غندلې ده. رباني وایي د نجونو د تحصیل د بندېدو په تړاو د امریکا مسؤلیت په یوه ټویټ نه ترسره کیږي. د جمعیت اسلامي ګوند مشر او په مخکیني حکومت کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې د طالبانو لخوا د نجونو د تحصیل او زده کړې د منع کېدو سره امریکا له دغې ډلې خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. رباني چهارشنبه پر لیندۍ 13 یوه ټویټ کې لیکلي چې امریکا د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو د نوې پریکړې په اعتراض کې یوازې د یوه ټویټ په خپرولو ځان محدودوي. هغه د جمهوریت د مرکچي پلاوي د جوړېدو پر مهال د امریکا د مرستو د بندېدو یادونه کړې او له طالبانو سره یې د اونیزو مرستو د دوام په تړاو پوښتلي او ویلي دي چې د تاریخي تجربو پر بنسټ زاریو هیڅکله کار نه دی ورکړی. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نټ پرایس پرون د افغان ښځو د لوړو زده کړو د بندېدو په غبرګون کې ویلي و چې امریکا د طالبانو دغه نه دفاع کېدونکې پریکړه. توماس نیکلاسن وایي له زده کړو د نجونو محرومول بشر ضد جنایت دی. د نجونو او ښځو پر زده کړو د طالبانو د بندیز لګولو په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي غبرګون ښودلی دی. توماس نیکلاسن ویلي د روم د اساسنامې له مخې په قصدي او شدید ډول د یوې ډلې یا ټولنې د هویت پر اساس له اساسي حقونو څخه محرومول له نړیوال قانون سره په ټکر کې او هغه د بشریت ضد جنایت دی. نیکلاسن دغه څرګندونې پرون په یوه ټویټ کې کړي او ویلي دي چې د افغانانو ښځو او نارینهو له حقونو څخه انکار د افغانستان د پرمختګ او ثبات په وړاندې خنډ رامنځته کوي او هغه له نړیوالو قانوني مسؤلیتونو څخه یوه سرغړونه ده. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د سې شنبې په ورځ په یو مکتوب کې چې د لوړو زده کړو ټولو مؤسسو ته یې استولی ویلي چې د کابینې د پریکړې پر اساس ټولو ته خبر ور چې د اناسو تحصیل تر امر ثاني پورې معطل دی. قدرمنو کتونکو دا او د نن تازه مهم دقیق او وروستي خبرونه تر بیا او دې ته ورته نورو مهمو تازه دقیق او وروستیو خبرونو سره چې ستاسې درنه حضور ته حاضرېږم په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.